السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. دا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم فرمایلی دي: زینوا مجالسکم بالصلاة علیه. رسول الله وای تاسې خپل مجلسونه ښایسته کړئ په درود باندې. دی په کوم مجلس کې چې کښېناستلاست درود وایاست. نو فإن صلاتکم علی نور، دا تاسو چې پر ما باندې درود وایاست رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رڼا د تاسو لره یوم القیامت په ورځ د قیامت. نو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک باندې درود ویل دا د ورځ د قیامت رڼا ده، د پلسیرات رڼا ده، ځکه پلسیرات باندې ډیره توره شپه وي چې هغه توره شپه نه په دنیا کې ستا نه راتلی سي. خو پر پلسیرات باندې تلل د ایمان په قوت باندې، څومره د ایمان رڼا وي څومره د عبادت رڼا وي هغو نه به چابک سړی پر تللی سي او ویني بیا. نو راځئ موږ مجالس په درود باندې ښایسته وګرځوو. که کوم وروڼه سره کښېني، که کومې خویندې سره کښېني، په کور کې که په یو مجلس کې وي، په آخر کې په اتفاق سره ټول لس واره درود ووایي. الله به هغه مجلس چې دوی خبرې کې کړي دي، چې کومې خبرې تر خوله راوتلي ده، په هغو خبرو بیا الله نه ونیسي او د دې مجلس حساب به الله بیا نه ورسره کوي. زموږ جامعه و، زموږ ځوانان و، زموږ سپین ږیري و، زموږ خویندې او وروڼه په ناروا کې سره جمع کېږي، هېڅوک هېڅ نه ورته وایي. که یو سړی ډول راولي دا د کلي ځوانان راوباسي چې نن د جمعې شپه ده او نه داسې دې غمه یو ډول به ووهو، ترې وخته پورې به یو اتاڼ ورباندې وکړو. هېڅوک به نه ووایي چې دا ډول دی، دا اواز دی، خلک ویدې دي، د جمعې شپه ده. که نجونې په کور کې راولاړې شي باید د جمعې شپه د دغوی دریو ته کش شي تر سهاره درې وي، هېڅوک نه وایي چې دا څه پېښ ده. خو تاسې باور وکړئ د کلي ځوانان ته یې راټول کړئ یو کوټې ته چې ته یې راسې نن د جمعې شپه ده، ختم د درود به وکړو. د کلي ملا به په هغه کونج کې بریتونه شک نیولي وایي هو دا څه بدعت کوئ، لږ بدبویه خلک به له نورو کونجانو راوځي او دا څه بدعت کوئ. موږ له دین سره ناشنا خلک یو، په د دین سره ناولده خلک یو، په نارواو اموخته خلک یو، په نارواو عادت خلک یو. الله دې رحم وکړي. تاسو دې مجالسو ته پام وکړئ. هر ځای چې مجلس ته ورسئ آیا په هغه مجلس کې د الله ذکر کېږي او که پر رسول الله درود ویل کېږي او که تلاوت کېږي، بس په دغه الله په لعب باندې کوم لایې کامې راولاړېږي. ساعت دارین صفحه 88 او ابن حجر الهیثمي رحمت الله مبارک وایي بعضې صالحینو یو څوک په خوب ولیدی، په ډېر ښه صورت په ښه شکل کې وي، شاګرد یې په خوب ولیدی. نو بیا د عالم د صالح نیک سړي پوښتنه ځینې وکوله چې څه حال دی؟ وایي ده ورته ویل کنت من الهالکین، زه د هغه خلکو څخه وم چې هلاکېدم به. لولا که چیرې نه وای ډېر درود زما په رسول الله نو زه به هلاک سوی وای. هغه ډېر درود ویلو زه د هلاکت څخه راوګرځولم، د قبر د هغه سختو عذابو څخه یې نجات راته راکړ. او دغه رنګه امام شبلی رحمت الله مبارک وایي همسایه مې وفات سو، نو بیا په خوب ولیدی، وایي مال څه حال دی؟ وایي دا راته ډېر غټ حالات را باندې راله، د هیبت حالات. حتی هغه وخت چې نکیر و منکر سوال راسه کاوه په داسې شکل کې راته رالې چې وایي ما له ځان سره وویل چې آیا زه مؤمن نه یم راغلی؟ الم اموت علی الاسلام، زه پر اسلام نه یم مړ سوی؟ نو دا څه ډول د هیبت او د وحشت کور د سو دا قبر. وایي یو غږ راوسو په قبر کې ولهذه عقوبة
امحالک لسانک فی دنیا، په دنیا کې دې ژبه بسې کړې وه، هر څه دې په ویل، دا د هغه عذاب دی. وایي کوم وخت چې پر ما باندې د عذاب ملایکو قصد وکړي، فلما هم بي الملکان، هغه دوه ملایکو چې پر ما باندې د عذاب و د سختیو اراده وکوله، حال بیني و بینهما رجل جمیل طیب الرایح، یو ښایسته او نیک سپین او خوشبویداره سړی پیدا سو. زما پر ځای د هغو سره دلایل شروع کړل. وایي ما ورته من انت یا رحمک الله، څوک یې؟ الله دې پر تا باندې رحم وکړي چې زه دې له دغو عذاب د ملایکو څخه خلاص کړلم. وایي دا راته ویل انا شخص خلقتو، زه هغه څوک یم چې پیدا کړول سوی یم د ډېره درود څخه، چې تا ډېر درود وایې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک باندې، د هغه څخه زه دا نیک صورت جوړ سوی یم و امرتو، او زه امر سوی یم پر دې باندې چې د هر هغه څوک چې پر رسول الله باندې ډېر درود وایي د هغه نصرت وکړم په هر زحمت او په هر تکلیف کې. انو وایي نکیر و منکر ته دغه د درود چې په هر عبادت یو ښه حسین صورت لري، په یو نیک صورت کې راپورته کیږي. هر عبادت خپل ځان ته صورت لري، خو هغه زموږ څه پټ دي، په قبر کې به بیا را معلوم سي چې دا د قرآن د تلاوت دغه صورت دی دلته، او د نوافلو د نفلي لمانځه د روژې هر نیک عمل ځان ته خپل صورت لري او حجت به انسان له عذابه خلاصوي. نو راځئ د دې قبر د وحشت د لرې کولو لپاره درود ډېر ووایو، ژبې په درود باندې مشغوله وګرځو، زړونه به مو خوشحاله وي، په ژوند کې به برکت وي. که څوک قرضدار وي قرضونه به ادا سي، که څوک پوروړی وي پورونه به ادا سي، که څوک مریض وي علاج به پیدا سي، که څوک مسکین وي رزق به فراخ سي، که څوک حاجتمن وي حاجتونه به پوره سي. ځکه درود هغه څه دي چې د ژوند او د آخرت هر څه په سمیږي. او په درود ویلو سره مقامات په جنت کې بلندیږي. چې هر څومره درود وایه هغونه به دې مقامات په جنت کې بلند وي. چې څونه درود وایه هغونه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د قصر او د ماڼۍ سره به د ژوندي کور وي. د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم همسایګلوي به د هغه خلکو په نصیب وي چې ډېر درود وایي. نو که څوک غواړي چې د خپل حبیب سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم بارک صدیق او رفیق او همسایه او جوار جوړ شي په جنت کې، نو هغه دې ډېر درود وایي، ډېر درود دې وایي. دومره درود وایست چې وبېرېږي هم تر خوله درود راوځي. دا انسان چې د هر چي سره محبت لري، چې په هر چي باندې ژبه مشغولي، پر حالت زکندن هم هغه کیسه وي. که سړی په دنیا کې په لهو په لعب باندې ژبه مشغوله او پر حالت زکندن، بیا هغه خبرې تر خوله راوځي. داسې مو ډېر انسانان ولیدل چې پر حالت زکندن باندې بیا د دوکاندارۍ نارې وویلې. خو داسې بیا ډېر خلک شته چې په حالت زکندن دغه آیات تر خوله راباسي، لمثل هذا، د دغه مثل، د دغه رنګ دپاره، د دغه کیف دپاره، د دغه جنتو دپاره خلک په دنیا کې اعمال کوي، جنت الله ورښکاره کړي. هغه ماشوم کوچنی چې ته ووایه دی دستي د مور یا د پلار چیغه تر خوله راباسي. تاسې په دې کورو کې په ماشومانو باندې پام وکړئ چې خوږ سي هم وایي یا موره، خو هلته یې مینه د مور سره وي. نو دا انسان چې د هر چا سره مینه وي، په سختۍ کې هغه حالات ورباندې راپورته کېږي. نو ځکه وایي یو ځوان پر یو نجلۍ باندې عاشق و، پر حالت زکندن هغه عالم تلقین ورکاوه، دغه د نجلۍ نوم را اخیستی په خوله کې. نو د هغې نجلۍ په شغل کې مړ سو. هغه عالم بیا وایي د قریبانو څه پوښتنه وکوله چې دا ولې د دې نجلۍ نوم په خوله کې یاداوه. هغه ورته وویل چې دغه نجلۍ یو وخت را روانه وه په کوڅه کې، د ده په سرای ننوتله، دی پسې ور ننوتی، کوشش یې وکړ چې د نجلۍ سره جنا وکړي. نجلۍ په سرای کې بندي کړله. نو دی د باندې د ضرورت لپاره راووتی چې یو شی به له دوکانه رااخلي، هر څه چې رااخلي. دا و چې هغه دروازه یې نه که بنده. دی چې راکلی نجلۍ وتلې وه، دروازه خلاصه. نو بل وخت چې وایي نجلۍ ولیدی، نو ښکار چې وکړي نو دروازه پسې بندوه.
نو د دغه د نجلۍ محبت په زړه کې داغ سو، هغه پر هغه محبت ورغلی. الله دې زموږ محبت ته رسول الله په محبت باندې را بدل کړي. الله دې زموږ محبت ته الله په محبت را بدل کړي. هغه نجات دې په قبر کې هم، په زکندن کې هم، په ورځ قیامت هم. نو شپه د جمعې ده، راځي درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هر خور او هر مور او هر ورور یې ډېر تلاوت کو، ډېر یې ووایو. الله جل جلاله به اجر عظیم را للراكي. الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود. الصفحة يوصلوا ندر أبيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.